تېره شپه د اسلامي امارت ځواکونو په کندهار، هلمند، زابل، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ډیورند پر فرضي کرښه د پاکستاني ځواکونو پر پوستو غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کړل چې تر 100 پاکستاني پوستې د اسلامي امارت مجاهدینو تصرف کړي. د برید پر مهال 58 پاکستاني نظامیان وژل شوي او شاوخوا 30 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د تېرې اونۍ د پنجشنبې پر شپه پاکستان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ پر مرغۍ بازار هوایي بریدونه وکړل او د هیواد پلازمینې هوایي حریم یې هم نقض کړ. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد نن کابل کې په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې د تېرې شپې عملیات د افغانستان د اسلامي امارت لخوا پیل شول. دی وایي دا د ډیورند د ټولې فرضي کرښې په اوږدو کې هغه انتقامي عملیات وو چې د پاکستان لخوا د افغانستان د حریم د نقض په ځواب کې ترسره شول. الحمدلله د افغانستان په ټولو رسمي پولو او فرضي کرښه کې وضعیت تر بشپړ کنټرول لاندې دی. تر ډیره بریده د غیر قانوني کړنو مخه نیول سوې. د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت د خپلو شته امکاناتو څخه کار اخلي تر څو د ټولو پولو او فرضي کرښې اپراتیفي پوښښ لا پیاوړی کړي. د یادو انتقامي بریدونو په ترڅ کې د اسلامي امارت 9 تنه مجاهدین هم شهیدان شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د معلوماتو له مخې د اسلامي امارت یا د عملیات تېره نیمه شپه د قطر او سعودي عربستان د غوښتلو پر اساس ودرول شول.